الرحمن الرحیم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینه و اذا شرب فلیشرب بیمینه. کله چې یو کس تاسو کې خوراک کوي نو خوراک تی کوي په خیل اس باندې، او کله چې سسکاک کوي نو سکاک تی هم په خیل اس باندې کوي. بل حدیث شریف کې ذکر دی اذن تعالی احدکم فلیبدا بالیمنا، کله چې پیزار یو کس په تاسو کې پخپو کوي نو شروع دی په خیخ په باندې کوي، او اذا نزع او هر کله چې پیزار وباسي نو فلیبدا نو د شروع کوي بشمال په غس باندې لتكون اليمنى اولهما، د دې لپاره چې د خیشي اول په دې دوانو کې تنعلو چې پخپو کول کیږي، او اخرهما تنزع او اخر د دینه چې وستل کیږي. د دوو روایتونه د معلومه شو چې کم د عزت او کرامت کارونه دي په ټولو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عادت مبارک داو چې د خی طرف نه به شروع کوله. بل حدیث کې دی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب التیامن، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با خی طرف نه شروع کول دا به محبت وسره کو، دا به خوخوله حتی التنعل والترجل، تر دې پورې چې پیزار پخپو کول او ویخته منګزول دا به د خی طرف نه شروع کوله. نو حاصل دا شو چې من کم د احترام او د عزت کارونه دي پای کې به خی طرف مخکې کو. لکه مثال په تور باندې من پیزار پخپو کو، خی به پخپو کو، کمیس اغوندو نو خی لستونه مخکې اغوندو، پرتوک اغوندو نو خی پنسه به مخکې دا به اغوندو، جمعات تر نه نوزو خیخ په با دا را مخکې کو، کور ته نه نوزو خیخ په دا به مخکې کو، دغه رنګې ویخته منګزو نو خی طرف به مخکې منګزو، ویخته واړه کو نو د هغې کې هم خی طرف به مخکې دا به واړه کو، تر دې پورې چې پیغمبر علیه صلات وسلام هغه به د حیا عزت په هر یو کار کې هغه خی طرف دا به مخکې کوو. نو دا د موږ خپل عادت جوړ کړو، ځکه د پیغمبر علیه صلات وسلام عادات مبارکه زموږ او ستاسو دپاره نمونه ده، د هغوی ژوند زموږ دپاره هغه نمونه ده. او کله چې هغه پیزار یا کپړې یا دا وباسو نو په هغې کې به په ویستو کې ګس مخکې کوو. لکه چې کپړې وباسو نو اول ګس لستوڼې، ګسه پنسه، جوراب وباسو اول ګسه جورابه، پیزار وباسو اول ګس پیزار به وباسو، دا شان د جومات نه وځو نو ګس اخپه دا به مخکې کوو. نو په دې طریقه باندې د پیغمبر علیه صلات وسلام دغه سنت په هغه ژوندي شي او په من کې دا بری شي. دغه شان د پیغمبر علیه السلام خوراک باره کې وفرمایل چې کله یو کس په تاسو کې خوراک کوي نو هغه د په خیلاس باندې خوراک کوي، او چې کله سکاک کوي نو هم د په خیلاس باندې څه کوي، سکاک کوي. امام مسلم رحمت الله علیه ورسره نقل کړي دي چې تاسو په خیلاس باندې خوراک او سکاک کوئ، ځکه شیطان په ګس لاس باندې خوراک او سکاک کوي. نو په خوراک او سکاک چې دی دا به موږ هم په خیلاس باندې دا کو، خپل ماشومان دی خاص طور هغه په دې باندې موږ عادت کو. یو صحابي دی ماشوم دی ام سلمې رضی الله تعالی عنها سره راغلی دی، نبی علیه صلات وسلام سره خوراک کو. نبی علیه صلات وسلام مخکې چې خوراک کو نو کله وی زما وکانه یدي تطویش قصحته، زما لاس چې و نو په دې کاسه کې یو طرف ته بل طرف ته تلو. نو نبی علیه صلات وسلام هغه زما لاس مبارک ونیو او ماته وی چې سم الله بسم الله ووایه وکل بیمینک، او په ښي لاس باندې خوره، وکل مما یلیک، او خوره د هغه ځای نه چې کم تا ته نږدې دي. نو دا د ژوند تیرولو او د آداب دي، طریقې دي. نو خپلو ماشومانو ته به موږ دا ښایو، په خپله به هم په دې باندې موږ عمل کوو چې په ګس لاس باندې موږ خوراک ونه کړو. زموږ اکثر د ډېرو ملګرو عادت دی چې چیسکو نو په پرچ کې اکثر پرچ په ګس لاس کې نیولی او د ښي لاس نه ورته څه کوو چې اچو په ګس لاس باندې سکو، اکثر اوبه هغه په ګس لاس باندې دا وسکو. یا مثال ډوډۍ خورو نو په ډوډۍ کې نوړی خو موږ په ښي لاس باندې وخورو، لیکن سلاد یا بادرنګ یا بل شی راوړو نو هغه سره په ګس لاس باندې راولو او خولې ته په ګس لاس باندې اچو. نو په دې کې موږ احتیاط وکړو چې خوراک او سکاک موږ کوو دا د پیغمبر علیه صلات وسلام سنت دي چې دا موږ په ښي لاس باندې کوو، او کم چې د پاکولو وغیره سره تعلق ساتي پای کې به ګس لاس استعمالو. الله تعالی د پیغمبر علیه السلام په طریقو موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.